ټولې سوي دي او څه چل شوی؟ 15 کمرې سوي دي او 4 سوځېدلي دي او دا یو کې توړ پوه شوی دی. ټیک ده جي؟ صحیح ده. او څه دا وجه څه وه دا ولې نن ویلنټاین ډے وه په هغې په وجه باندې څه سټوډنټان جمعیت والا خپلو کې یو بل سره تضاد و ظاهرې یې بولې بل تنظیم شوکو بل تنظیم پښتون سټوډنټ فیډریشن دا دوه تنظیمونه خپلو کې دغه شوي هغوی پکې دا جګړې مو کړې او یو بل یې توړ پوه زمونږ امن واکو حیا واکو کو د ویلنټاین په ځای باندې موږ یو حیا ما هغې باندې د پښتون سټوډنټ فیډریشن کوم چې د نیشنل پارټۍ په سرپرستۍ کې هغه راغلل او په دلته کې زمونږ په امن پرامن ریلي باندې هغو فایرنګ وکړو د هغې سره زمونږ د اسلامي جمعیت طالبان وکړو د مایکروبایولوجي سټوډنټ رضوان بهي هغه دوړه ځای لګېدلی دی هغه زخمي دی په پروت دی موږ د هغې باره کې دلته کې راوځو زمونږ سره امن واکو موږ د حیا په ځای باندې راکړو د یونیورسټۍ د فحاشي اوريانۍ د ختمولو دپاره هغې باندې د پولیسي ګونډاګانو بدماشانو هغه رالل فایرنګ یې وکړو او زمونږ کسان چې دی هغه ویشتل او کمرې ممرې استلو ته هغې کې څه استل یې پکې وویل کمرو ته زمونږ کمرې هم سوځل شوي دي او زمونږ کمرې وسوځلې کمرې سوي دي سپاټل لګي چې زمونږ کمرې سوي موږ نه وو ویلنټاین ډے حوالې سره خو موږ چونکې دا ویلی شو چې یاره زموږ د معاشرې او د هغې مختلف اکټیویټي په لحاظ سره د هغې د ماحول د کلچر لحاظ سره هر خلکو له دا خپل اختیار دی چې هغه په کوم طریقه باندې منوي بلکې موږ اسلام موږ مذهب موږ د مینې محبت او د امن پیغام راکوي نو په دې حوالې سره خو موږ صرف او صرف دا ویلی شو چې یاره د مینې محبت د پیلاولو دپاره زموږ د ورورولۍ او د خپل حق تپوس دپاره د امن پرچار دپاره موږ له د یو بل سره د مینه محبت اظهار کول پکار دي. صحیح. تاسو څه وایي؟ نوم ووایه. ریاض یوسفزی پیپلز سټوډنټ فیډریشن پېښور یونیورسټي پرزیډنټ. څه وایې ته لکه په دغه ویلنټاین ډے چې دا کومه واقعه وشوله دا خبره صحیح ده چې زمونږ چونکې مسلمانان ټول اسلام هم دا وایي شر فساد هغې نه منع اسلام کړي ده نو یو داسې حواله یو داسې ورځ د هغې مخنیوی به داسې یو انداز باندې کول چې هغه زمونږ اسلام هم بدناموي یا زمونږ کلچر هم بدناموي نو داسې کول نه دي پکار البته دلته چې څونه هم سټوډنټ دي دا به سټوډنټ کې یو افراطفري یو خوف یو حسد پیلاوي تاسو که هاسټل ماحول وګورئ نو هم هر طرف ته یو خوف یو ماحول جوړ دی نو زما خیال داسې یو اکټیویټي نه ده پکار چې په هغې باندې د عام سټوډنټانو کم لایف چې دی یا ډېر روټین کم لایف چې دی یا د هغو پیرنټس چې کوم دی د هغو لپاره خفګان اظهار یا د هغو لپاره یو خفګان ماحول جوړ شي.